دا شټ ډېر په غم لړلی نه دی، ډېر په درد لړلی نه دی، دا مو ولې اغوستو؟ په زندګۍ کې په دې ریسکیو کې یا د ریسکیو نه علاوه په ستا په خپله زندګۍ کې داسې یو سانحه راغلې ده چې ډېر زیات یې خفه کړی، ډېر زیات خفګان د لکه مې یو سانحې در کړی دی؟ مونږ چونکې د ریسکو سره تعلق دی نو روزانه زموږ سانحه داسې ورځ نشته، خو چونکې زموږ به د هغه ټایم کې راغلی و تقریبا 14-15 کسان به کې دغه وفات شوي شهیدان شوي، هغه ډېر ځکه یوازې زموږ د ریسکو دپاره نو ټول باجوړ دپاره ډېر دردناکه سانحه وه، او زه به ویلی شم چې دغه ټول نه غټه سانحه وه باجوړ کې. سلامونه احترامات لیدونکو کتونکو، د اختر په خوشحالو کې تاسو ته چې کوم دی د اختر مبارکي وایم، خو دلته چې کوم ټیم ما سره ولاړ دی دا هغه ټیم دی چې د دا شرط چې کوم دی او دا کوم وردی چې تاسو ته ښکاري ده په غم لړلې ده، په درد لړلې ده، او د اختر ورځ دا ځوانان چې کوم دی ډیوټۍ له راغلي دي، خو د دوی لږه غونته کې پیژانګله تاسو سره کوم او بیا دې خبرې هم تاسو سره کومه چې دوی په خپله تاسو سره خبرې وکړي. پس نمبر کې چې ولاړ دی جي لالاجي مشر دی، خیر معذرت سره زه به د هغې نه مالم خان زمین بھائی، ورپسې چې کوم دی محمد عثمان صاحب، او بیا چې کوم دی عمر حیات بھائی دی، تاسو کتی شئ، او دغه شان چې کوم دی شاه خالد بھائی، او ورسره چې کوم دی رفیع الله صاحب. دا هغه ټیم دی چې ستاسو په یو کال باندې تاسو ته ځان حاضرئ. ملګرو خو بېځې مطلب دا کله موږ تنګ هم کو، کله په عذاب هم کو، دیو ته پیک کالونه یا مطلب پالتو ټلیفونونه چې یو سړی په پوله ناست وي او بس راشه وایي چې یاره 11-22 میلاو که پرې موبایل کې را سره پیسې هم نشته دی، او ستاسو کال خو هم پرېږدی که نه، د دې هغه کال هم پرېږدی، نو بس په پوله به ناست وي، دې ته به کال میلاو کړي. نو دغه شان چې کوم دی تاسو کتی شئ یو مشر چې هغه تاسو په عذاب کوي، یا دغه شان ځوانان چې هغې یو داسې ځای ته ځان رسولی چې هلته حادثه شوي یا مطلب هلته یو نقصان شوي او تاسو له هغه ګاډی در شي، نو هغه نقصان به دوی بیا څنګه بچ کوي؟ دوی سره به محدود ګاډي په حساب ګاډي وي. نو دغه شان په نمبر باندې ستاسو ټایم نه خرابوم او هغې له ورځمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره ستاسو پیژانګلې چې کوم دی موږ خان زمین ستاسو نامه ده، خو دلته چې تاسو راغلي ولاړ یو د اختر په ورځ خپل بچي مور پلار درته نه یادېږي؟ دا ول نه یادېږي، خو زموږ ډیوټي ده نن دلته کې راغلي دي، ډیم ته چې څوک راځي د هغه حفاظت لپاره راغلي، او د هغه سکوټ لپاره موږ چې کوم دی نو دلته کې راغلي. دلته چې کوم دی تاسو هر اختر راځئ؟ او دا موږ هر اختر له راځو، چې کله دا دلته کې د غلم خلک راځي، چکر لم راځي خلک، نور د غلم راځي، نو د هغه لپاره موږ دلته سکوټ له راځو. سرجي که زه دا خبره وکړم چې رباجول نه کوم بهر خلک دی او هغې دلته چکر له راځي، ستاسو چې مطلب دلته چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه تر څو پورې تاسو مضبوط نیولي دي؟ دا موږ جي د سهار نه راځو د 6 بجو پورې موږ دا خپله ډیوټي کلیر ورکوو. صحیح ده. دغه شان چې کوم دی ستاسو شکریا دا کوم مننه چې اختر کې مو ټایم ایستلی او د عوامو لپاره ډیوټي کوئ. ډېره مننه. بالکل ملګرو، محمد عثمان صاحب را سره ولاړ دی او دنه به هم تپوسونه کوو. محمد عثمان به یې هرکلی راته کومه ستړي مه شي درته یم. ډېره مننه ستاسو د باجوړ واین هم ډېر شکریا چې ټایم راکړو. اوس محمد عثمان به دلته چې تاسو راغلي وئ ډیوټي چې کوم دی کوئ که نه، دلته ستاسو به خامخا مور پلار وي، غم خادي ده، هغه تاسو پرېښې ده، هغه خلکو له څه پیغام ورکوئ چې راشي دلته او مطلب پالتو منډه ترړې یا اخوا دېخوا کوي د ډیم کې؟ ډېر زبردسته کوشچن تاسو وکړو، چونکې زموږ د ریسکو سره تعلق دی. په ریسکو کې زموږ سره بیا د ډیزاسټر سره تعلق دی. نو ډیزاسټر همیشه هغه څه کي چې بلډینګ کولیپس وشي یا ناخوشګوار وایه سیلاب راشي، دغه راشي. دا موږ ډیم دی راغلي، سهار زموږ ډیوټي ده په اختر کې لګېدلې ده د 6 نه واله تر د سهار 8 نه واله تر 6 بجو پورې. هغه ځکه دلته په د ډیم کې که تاسو وګورئ تېر اختر کې دغه شان دی کسان دغه شوي سانحه راغلي وه، ټول باجوړ ته هغې نه خبر دی. نو اوس هم د دې لپاره موږ د مخکې نه هغې ته دغه د ریسکو ټیمان چې څونه زموږ میډیکل ټیم دی هغه سره واټرینګ ډیسکو خپل غټ ګاډی زموږ ولاړ دی، سامان موجود دی، امبولانس ولاړ دي، د هغې ته موږ موجود دي. داسې خدای نخواست ناخوګوار واقعه راشي د هغې د نمټاولو دپاره موږ حاضر یو. موږ بار هم ورځو د کم چې دلته زموږ سره لوکل چې کم بورډونه دي په دې کې د سیفټي دپاره ورځو چې تاسو 15 کسان پکې کوئ، سوا د هغې نه مه دغه کېږئ او لایف سیوینګ جاکټ استعمالوئ، ځکه چې خدای نخواسته داسې کشته یا خپل منځ کې ټکره وشي یا د انجني ګاډي دي یا پکې څه نور دغه وشي، اچانک بلاست وشي پای کې، نو د هغې دپاره لایف سیوینګ جاکټ استعمالوئ، ځکه چې هغه ټیم دپاره به وشي او زموږ ټیم د هغوی ته اویلیبل وي. انشاءالله موږ به ورځو هغه به ریسکي کوو او خپل دغه به ترې ادا کوو. د دې سوال خو تاسو مخکې جواب وکړو، خو چې دغه خلکو له تاسو ورشي هغې ته تاسو دا خبره کوئ چې یاره مطلب ته ځان بچ کا، ته خپل بچی بچ کا، ته خپل ګاونډي بچ کا، هغه خلک تاسو ته په جواب کې کومه خبره کوي؟ بیا موږ ته وایي انشاءالله باجوړ خلک ماشاءالله ډېر هوښیار دی او ډېر دغه دي، د تېر په نسبت په دې اختر کې زموږ سره ډېر کوآپریشن کوي او ډېر خبره مني، او چې موږ کوم هغې ته PPE کوم دغه ورکړو نو هغه انشاءالله فالو کوي او صحیح دي.
محمد عثمان بھائی لکه مطلب د باجوړ نه کم بهر خلک اپر دیر لور دیر ملکان مامون یا مطلب د سواد نه کم ملګری لاهور نه یا مطلب د بار علاقې نه کم چې راځي د غیر لپاره تاسو بحثیت یو ریسک د ټیم سم میسج ورکول غواړي خو کوېشن د دامو کو بای چې باجوړ هغه باجوړ اوس نه ماشاءالله حالات ډیر ټیک شوي دي او باجوړ به سپیشلی دا افیکټ پوینټ ډیر خسته ځای دی ځکه تاسو څونه خبر وکړه د ملک د بغایسي نه هم خلک دلته سیل سپاټۍ د بار راځي او په باجوړ کې دا ځای ډیر بهترین ځای دی لوکیشن هم ښه دی لړم دی په مین روډ تقریبا 2-3 کیلومتر فاصله باندې پروت دی خو چې راځئ زما به دغه یو دغه چې د خپل سیفټي ډېر دغه کوئ اهتمام کوي چې ماشومانو سره راځي هغه مخکې مه پرېږدئ او انشاءالله داسې څه واقعه مخې ته رانشي انشاءالله د هغې دپاره زموږ ټیمونه موجود دي خو چې راځئ د پی 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 خیال ساتئ او چې کم دغه تاسو له ګورنمنټ درکلي د هغه احتیاطي تدابیر د هغې ډېر زیات خیال وساتئ عثمان بھائی عمر هم کم دی خو تجربه مو راته زیاته ښکاري په زندګۍ کې په دې ریسکیو کې یا د ریسکیو نه علاوه په ستا په خپله زندګۍ کې داسې یو سانحه راغلې ده چې ډېر زیات یې خفه کړی ډېر زیات خفګان د له کومې یو سانحې در کړی دی مونږ چونکې د ریسکو سره تعلق دی نو روزانه زموږ سانحه داسې ورځ نشته خو چونکې زموږ به د هغه ډیم کې راغلی او تقریبا 14-15 کسان به کې دغه وفات شوي شهیدان شوي هغه ډېر ځکه یوازې زموږ د ریسکو دپاره نو ټول باجوړ دپاره ډېر دردناکه سانحه وه او زه به ویلی شم چې دغه ټول نه غټه سانحه وه باجوړ کې فعل ځل کې ډېره مننه دردولي ډېر وایي ډېر زیات مننه محمد عثمان صاحب شکریه ادا کوم ډېره مننه ستاسو هم دغه شان چې کوم دی بل ملګری ولاړ دی عمر حیات صاحب د هغې نه هم تپوس کوم عمر حیات صاحب خپلې خبرې راته مختصر غونډه کې وکړئ په دې ډیم کې چې کله تاسو ولاړې وئ یا مطلب د اختر یو موقع او هغه خلکو له ورشئ د هغې ستاسو سره رویه څنګه ډېره مهرباني باجوړ واینز ستاسو ډېره شکریه ادا کوم اول خو دلته چې موږ موجود یو موږ د دوو خبرو دپاره موجود یو لومبۍ خبره دا ده چې موږ کم زموږ سره لوکل دلته بورډس دي چې په هغې کې خلک کم احتیاطي تدابیر دي چې هغه اختیار کړي هغه داسې دي لکه مثال په طور باندې ورلوډینګ ونه کړي خلک زیات کېننئ په کښتۍ کې شل کېننئ او دویمه خبره دا ده چې کم لایف جیکټ دی ته موږ مطلب د زندګۍ جیکټ چې په دې باندې انسان بچ کېږي نو د دغې چې دی خامخا دغه استعمال کړي داسې پکې څوک کېنني که هغه مخکې کم واقعه راغلي وو هغې کې چې کم کسان ډوب شوي د هغې غټه وجه دا وه چې د هغې لایف جیکټ یې نه وي د دغې دپاره دویم زمونږ کار دا دی که خدای مکه داسې ناخوشګواره واقعه پیښه شي نو بیا هغې ته موږ ځان رسوو او موږ چېرې زموږ څه کم ګاړی دی زموږ څه کم ډایورز دي ویل اکوپډ دي موږ پسې لاندې کوزیږو په اوبو کې زموږ سره چې سکوبا ده د هغې په ذریعه باندې موږ چېرې اکسیجن دی موږ چېرې د لاندې نه خلک راده کوي دا دوه ضروري خبرې چې دي موږ د دغې لپاره دلته ولاړ تاسو د خبرې مقصد دا دی چې مطلب یو کلاري بیټنګ دپاره راوځي هغه هیلمټ هم لګولی خو چې کله په هغې باندې بونسر راشي نو خپل سر ښکته کړي او دغه شان چې کوم دی نو دا نور ملګري هم تاسو راغلي دي دې سره به خبرې کوو خو ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مهرباني شکریه ها ملګری راسه ولاړ دی شاه خالد بھائی شاه خالد بھائی بس د خپلې زندګۍ داسې یو خبره راته وکړه یو سانحه راته بیان کړه چې هغې له ته تللی یو ډېر زیات پې دردېدلی ډېره مهرباني ستاسو چې موږ له رالی او موږ له وخت راکړو بس پروس کال دا ورځ وه او موږ ته کال وشو مازدیګر ټیم و ماښام په هغه وخت کې چونکې ډایوینګ هم نه کېدو موږ ته کال لالې او دغه شان 3 کښتۍ وې هغه اوړېدلې وې په هغې کې تقریبا 18 کسانو نو 100 پکې غالبا چې وفات شوي او نور موږ ریسکیو کړي وو خو دوی دغه دوه خبرې چې یو لایف جاکټ نه او یو چې کم دی نو ورلوډینګ یې کړی و صحیح مننه شکریه ماده کوم تھینک یو ډېره مهرباني یو مشر راسه ولاړ دی خیر د ده نه به یو څو مزاحیه غونته کې په مزاحیه انداز کې تپوس کوم بلکل چې کوم دی نو رفیع الله بھائی هرکلی ته کوم ستړي مشر ته اختر مو مبارک شه شکریه ډېره مننه ستاسو دې مبارک رفیع الله بھئی ښایسته ږیره لري دا ښایسته ډیزاین باندې الله جوړ کړی دا شټ ډېر په غم لړلی نه دی ډېر په درد لړلی نه دی دا مو ولې اغوستو دا زموږ دا خو چې څوک چې اوبو ته کله څوک ځي نو دا جاکټ اچوي موږ د دې مقصد دپاره اچولی چې یاره دا زموږ عوام وویني چې یاره دا جاکټ چې تاسو کله هم اوبو ته ځئ نو دا جاکټ به استعمالوئ دې دپاره موږ د عوامو ته شو کړی دی چې یاره تاسو دا جاکټ اچوئ لکه مطلب موږ هم اچو تاسو هم واچوئ موږ هم اچو تاسو هم واچوئ لکه موږ هم ستاسو غونډه کې انسانان یو ګورئ تاسو که د دې د خبرې خیر خبرې به راغونډو مو هم خو ستاسو ډېره زیاته مننه شکریه ملګرو د دې پرې وینا کې تاسو واورېدې د هر یو په خبره کې یو فلسفه پرته ده او یو سمندر چې کوم دی مطلب د راغانو ډیم خو ډېر وړوکی وي هغه په کوزه کې مطلب دغه شان چې کوم دی مشر رابن کو
خان زمین بھائی یا محمد عثمان صاحب چې کوم خبرې وکړي، عمر حیات صاحب چې کوم خبرې وکړي، شاه خالد بھائی او ربیع الله صاحب چې کوم خبرې وکړي، نو تاسو ته په سمندر په ګوزه کې رابن کو. ګورئ جی تاسو د دې د وردی کته شي دی ټریننګ هم کړی دی، شپږ میاشتې یا څلور میاشتې یا اته میاشتې یا کالو، خو چې دې کله اوبو ته ورځي که نه د جرأت دا نشته چې دا بغیر د جیکټه ورشي او نه دا ورتلی شي. دی هم انسان دی ستاسو غونته کې. نو زه وایم چې دغه شان سانحانه د بچ کېدو لپاره، د خپل ځان د بچ کولو لپاره او دغه شان خلک د کړاو نه د بچ کولو لپاره، د ملک د نقصان نه د بچ کولو لپاره تاسو خپل جیکټ یا خپل مطلب واسکټ یا دا کوټ وغیرہ ولګوئ د سیفټي لپاره، د خپل مضبوطیا لپاره. تاسو دا ضرور استعمال کړئ. د دې په دې وینا کې دا خبره وه. او ملګرو بالکل زه به مخکې نور پروګرامونه به هم ستاسو لپاره را جوړو. د اختر موقع ده، نو بالکل د ریسکیو چې کوم ټیم دی د دې د زړه نه شکریا ادا کومه، مننه یې کومه د دغه شان خلکو. او بالکل تاسو چې کوم دی تر بلې ویډیو پورې انتظار کوئ زموږ. او دا ټایم خپل کوربه خپل ورور سلیمان سالار لور کې اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.